دوستانو تاسو به شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې د درو کوچنیانو عکسونه کتلي وي چې ویل کېدله پلار سرونه ورڅخه پرې کړي دي. دا موضوع د تیرې میزان میاشتې پر 9مه نیټه سوې ده، یعنې له نن څخه 1 میاشت او 24 ورځې مخکې. دا هماغه کور دی، د هماغه کس کور دی. په دې وروستیو کې داسې خبرې کېږي چې ګواکې دا سړی د دې هلکانو پلار نو پلندرې و. ځینې نور بیا وایي چې د سړي عصبي مشکل درلودی. ځینې کسان بیا په دې اند دي چې یا د اقتصادي مشکل له امله هغه دا کار کړی دی. دا چې د څه کړي دي، دا کار یې ولې کړی دی، راځو د ده له ګاونډي څخه پوښتنه کوو چې هغه د ده په اړه معلومات راکړي. زما نوم سلطان محمد. دا کومه سیمه ده چې تاسو دا قاسم پل دی. ښه، دغه کس چې شاوخوا 1 میاشت مخکې کومه کیسه پیښه کړې وه، نوم یې څه دی او په اړه لږ معلومات راکړئ. نوم یې عبدالنقیب نومېږي. واجدل پوه چې د دغه بچیان د خپل بچیانو واجره ده، خپل بچیان یې و، نو د اقتصاد چې کمزوری و. څو کلن به و؟ دا تقریبا زامن یې یو 11 کلن و، یو 11 کلن و، بل 10 کلن و، بل 15 کلن. تاسو خو له ده سره نږدې پاتې سوي موږ دغه سلای زموږ دی و، دا پسې موږ د دې سره د ژوند په اړه که راته وغږېږئ. عصبي مشکل یې درلودی، په نشه اخته و، بله کیسه وه، څنګه کیسه وه؟ هېڅ نشه نه کول، نه عصبي تکلیف درلودی، هېڅ یې نه درلودی. سر یې په خلاص و، بېروزګاره و، خواري یې نه وه، غریبي یې نه وه. نو دلته به 1 میاشت 2 و 3 بېکاره سو. د هغه وجې څه باره دغسې قرار دغه کارنامه وکړه واجده. دلې چې په سیمو کې کله دا پیښه سوې ده، کله چې دا پیښه وسوه، تاسو چې خبر سواست پیښه څنګه سوې وه، ده څنګه دا کار کړی؟ پیښه ده داسې کړې وه چې دلته مازدیګر د کور دلې و، بارې دا بچیان ایستلي وه د کور څخه مازدیګر. بچیان چې ایستلي وه، هغو قاسم پله په پای کې واجره ده، هغه ته یې بیولې وه. د شپې داسې ښه ناوخته سوي وو، باره یو جلا جلا کښېنولې وه، یو راوستي، باره یې هلته لاړ کړې وه پر هغه ځای باندې. ښه، تاسو بیا څونه ورځې وروسته خبر سواست په دغه پیښه باندې؟ موږ په دې 3 ورځې وروسته خبر سو. و 3 ورځې 4 ورځې داسې اندازه نه کېدی. دا 3 ورځې چې دا پیښه سوې وه، خپله نقیب الله په کور کې و؟ خپله نقیب الله په کور کې و. د مشر ورور سر جې په خلاص و، هغه ډېر خوارکي هڅه وکړه، دا منچکا ګرد وغوښته شاوخوا پوښتنې وردربېژنې چینایي شبخانه و، دا نور ځایو ګور ته ورغلي. خو نیکۍ پیدا اخر دغسې نور ګاونډیانو خلکو لیدلی و، په کلي والا باره یې ول دا 3 کسان دي دلته موږ دغسې مړي موندلي دي چې د چا جار سر باره دی خپله ورغلی هلته چې ویې کتل هغه د دې خپل مړی. نو دی دلته کور ناست، یعنې کورنۍ پر ده باندې شکمنه وه که نه وه چې دا کار شاید ده کړی؟ شاید یو څه په دغه وه. وروسته چې بیا حکومت خبر سو، بیا دی و چې بوتې هغه هغه اجرې پرې چې رسوي، دا هلته بیان ورته وکړي چې دا کار ما وکړي. او دا یې ونه ویل چې ولې دا کار کړی و؟ اقتصاد چې کمزوري و زما، ده خو دا نه دي ویلي چې ما یا داسې دي یاسې دي، هغه بله خبره نه ده کړې، ولو دا کار ما وکړي. موږ چې ورته ګورو دلته اندازن د دې اقتصاد کمزوري و. دوستانو تاسو د نقیب الله د ګاونډي خبرې واورېدې چې د ده په اړه کولې، او دا هم چې کوچنیان څو کلن وه او نومونه یې څه وه، او دا پیښه څنګه رامنځته سوې وه. دا خپله د نقیب الله کور دی. کوشش کوو چې د نقیب الله له مېرمنې، یعنې د هلکانو له مور سره وغږېږو چې هغه په دې اړه څه وایي، د هغې نظر څه دی، د هغې معلومات څه دي. مخکې چې دا کیسه پیښه سوې وه، د هغې څخه وړاندې د نقیب الله حالت څنګه و؟ کله چې کیسه پیښېږي دا 2 ورځې په کور کې چې کیسه پټه پاته وه، د ده حالت څنګه و؟ او کله چې بیا کیسه رسوا سوه، معلومه سوه چې ده دا کار کړی دی، له هغه څه وروسته د دې خورکۍ ژوند څنګه دی، د دې په کور کې هیلې و ارمانونه څنګه دي، د اولادونو پسې د زړه درد څنګه دی. راځو له دې سره غږېږو چې دا په دې اړه څه وایي. دا خو نه مازدیګر سهار سمدم ناست و، سمدم دغه راکښان بیده وه، راکښنه کې راکښېنوئ، راکښېنه مور چای درکړي، هغه مې راکښېنوئ، نور 2 کښان مې ویښ وه. راکښېنې تر ورسه ما ورته کور ته اوبه راوړه، کور کې مې اوبه نه درلودلې، ما ورسه کور ته اوبه راوړه، هغه کور ته اوبه راته راوړلې. دا بل هلک مې د مشر ورور په خونه کې ناست و، دا په دا خونه کې ناست باره هغه هلک اوبه راوړلې، دی په تا ګړي کې د باندې وتلی و، باره اوبه راوړلې، باره راکښین ته ورسه، راکښین ته خو ما چای ورکړه دی، ورسه مور چې ورسه احمد الله پیدا کړه، هغه منځوی هلک د باندې وتلی و، ورسه احمد الله پیدا کړه، دغه تکشنک ته وایي، هغه لاړې شاوخوا ګرځي، بېرته رالې کور ته وایي هغه احمد الله خو نسته، ما ښه نسته، وایي نسته، پلار ته دغه ورته وایي هغه نسته، هغه ښه دی.
ورسته هدایت لا سره باز احمد لا پیدا که برا هغه خټلک مې په بل خونه کې ناستو هغه ورلی بار پس ووتل د باندې دی بار ما ته وایي امیجه ستاسو د ماچ پیسې نه یې ما لا زه ماچ پیسې نه لرم مال که سلی غواړي سلی لرم ولا سلی خو زه نه غواړم سلی مې نه دي په کار ماچ پیسې مې غوښتلې نو ته چای وروره په یو ګیلاس په بل ګلاس کې یخوي چای خوري چای دغسې په تلوار خوري ورته ما همدغه هغه شیرین ته د خیر سره چیرې ځې چې ته احمد لا غواړې د مجب لا پسې ګرځه یې احمد لا پیدا کړه دغسې په کار مې دی مال په کار دی وایي و هغه ښه دی ته چای یې دکړه دی چای یې وچښلی ته ماچ پیسې مه زه خو ماچ پیسې نه لرم که سلی غواړې سلی دغه دی پروت دی سلی نه کړم ماچ پیسې مې غوښتلې سړي لنګوټه په سر کړه ده چپړې کې په پښو کړه بلا سړی ووت بیا چای واخیستله ما ته خواش په خونه کې لا وکتله ول دغه دی په دا هلک پسې وکتل ما د خواش په خونه کې را وکتله هغه ښه دی هلک نسته په خونه کې برای بیا چای واخیسته لاړې ووتې زه نه بلا ناسته یم غږ مې کړ نو مال پلار مې ته هلکان نسته بیا مې دغه پسې په لږ پسې واستوله ما ته ورته وګوره چې دا هلکان څه شوله دا نور هلکان نسته ما ته ورته زموږ د کور څخه بیا سړک بیخي لرې دی ما ته ورته د سړک پسې لاړه څه پسې وګورم د هلکان پیدا کړه څه ورته ورته مرکې ته پسې وګوره دا دوه مر بیا لاړم مور دغه ځای پسې لاړم هلکان نسته نسته ویا نسته بېرته ما ته راغلله ما ته مې خپله پلار بیا ولي پلار یې ورته احمد لا پیدا کړ په احمد لا پسې وګوره پیدا یې کړ نو ما ته خو ده به خواته بیا ولي چې ده بیا چا واخیستل ما ځای به کار پیدا کړی وي د هلکان به ده یې خواته بیا ولي چې هغه ورځ تېر شو مازدیګر تېر شو ماښام شو د کشان ځای مې ور واکړه نو اوس نه ګورم د ده چای مې ور پخ کړی دی ځکه ما سجور پخوله هغه مې ور پخه کړه چای مې ور پخ کړی دی او ناسته یم اوس نو دې کشیان راولي ګورم د مازدۍ سره د ماخستن اذان نارې شو بالا او مې هغه شیرینه کشیان دې څه کړله دا زه په کشیان نه یم خبر او مې نو کشیان څه شو نو کشیان ته پسې ووتلې بیا ته نارې به د هلکانو پسې وایي ته د هلکانو څه شوله اوس پیدا یې کړي نو اوس څه شوه د هلکانو کومې خواته وایي زه خو ولاکه په خبر یم ما دغسې زه دغسې لاره لرم هلکانو اورته بازۍ کولې اورته سره اخته وه ما ښه ول وکړې برای ګل ناست ناست وایي ته خو از ما کاجه راکړه چې زه واغوندم چای ګیلاس چای یې وخوړلې سوجي ژر دا سوجي خوري څنګه خبر څه وکړه ان چې ستا دا کشنان نسته ما دا ستا کشنان نسته دا څنګه خبر څه وکړه څنګه دا کشنان باندې ګرم سو دا څه کړه ته وروره همشه ایوه دا څنګه په ګرم سو دا کشنان ته دا کشنان نسته اما خو ته خو چې ما ته کشنان وکړه ته پسې وروتلې نه مال کشنان خو د بل چا سره نه کړه خو تا به ځای بیا ولي بیا ورته ستا قربان سمه تاسو په جارت قربان مې ورته ویله ما که دا کشنان یې خواته بیا ولي یا چې په خونه کې بنجان کړي یا چې ځای امړه کړي ما زما ته دغه نه وایه ورته خواته مې بوتلله یا په خونه کې واچوله یا مې ځای مړه کړله دا زه نه یم په خبر ولاکه په خبر یم زه په خدای که په خبر یم ته ولې پر شکمنه وې چې ته دا خبر ورته کوې چې که دې وژلي یې یو خواته بې ولي معلومات راکړه ته ولې پر شکمنه وې زه په دې خاطر په شکمنه یم چې دغه په د هلکانو پسې ورور معلومات کوئ ګوره دغه ننځوی هلک چې د ننځوی هلک یې غوښتي دا د وخت چې ځای اپه کړی و نو ځای کښېنولی و دا کوچنی کې باره پسې ګرځوي دا کوچنی دا غټه پسې ګرځوله په دې خاطر زه په ده شکمنه شوم ورځ بله خاطر نه یې په شکمنه شوې په دې خاطر چې دغه دوه هلکان پسې ګرځم وروسته احمد لا پیدا کړه ما راباندې وایي نو ته څه به کوې دا کوچنیان دغسې په کار مې ځي ما نه څه به کوې خو دغسې مې په کار ځي ما ښه ول وکړي هغه چې زه ورته ته وارې ادبان یې واوسه زه به دا کالي واغوندم نو کالي داسې په میخ ځړولي وه همدغه چې کالي چې زه ورته وایم زه خو ما مخ هاخوا ته ته دا کالي واغونده ولې ته وارې ادبان چې واوسه زه به ادبان چې راووتلم ته دا کالي واخیستله د خونې اګورې ته لا مړ کړي وروره دا کالي یې واغوستله وروره کالي داسې سره پیچلي داسې بغل ته ایښي چې هغه ښه دی کالي یې پیچلي به زه هغه شیرین ته کوچیان به نو چیرې یې ولاکه زه ولاکه په خبر یم نو چې ته کوچیان به چیرې زما داسې په ګروم سو ته هغه د لاس څراغ راکړه چې زه پسې وګورم بره دی بره هلکې ووتې هغه زما الیور نه راللله دی لا نه ووتی ناست و هغه زما الیور نه راللله بره هغه کچه لرته همدا وچښتي دي چې تاسې سره ولاړ یاست خو هدایت لا او احمد لا او مجیب لا نسته نو چېرته تللې ملاکه مازدیګر دیوار ته پلاره پسې ووتې نه یم په خبر چې کومې خواته بیا ولي نو چې څه دغه بیا په کړي نه یم په خبر دی خو زه نه یم په خبر او زه مال د ده څه بولم دی چم په کړي دي ما په کوچنیانو ما به دغه غلي ورته وژړله دی ویل داسې مه وایه هېڅ پلار نه راولاړېږي اولادونه نه مړه کوي مال کې مړه کړي نه په یو ځای په یو خونه په ځای کې اچولي چې ما دی چم په ما په کوچنیانو باندې کړي دي خو دی ولاړې نو زه پسې ګورم دی ووتې دا کشر د بار مې ولاړې دا مشر د بار مې پسې راغلی هغه خر کې خبر شو هغه چېشته یې مې جې ما دغسې کیسه د هلکان دغسې نسته هغه هم ولاړې پسې ګورې
ورور در 12 بجو پورې هغه د ورور پسې کتله الکوان نه کړه پیدا کړ 12 بجې بیرته په هغه ګډه رالي کښېناسته چای یې خوړله چای یې وخوړل هغه ناست هغه چای یې خوړل هغه چای یې کته خلاص کړه ناستې ورځ پر 12 بجې مې د مشر علي ورغلی ورته امن الله دې مال په دغه کښان ما دې چمپه کړی دي ما دغه کښان په دغه بل چا هم کړی دي ما ورته وژړل ما په دغه بل چا هم کړی دي دا کښان ولا مې داسې مه وایه ور هېڅ پلار نه راولاړېږي اولاد نه مړ کوي ول یا داسې مه وایه د چا سره دغه کړي چې د چا سره شاګردان کړي چې یا یو ځای په خونه په ځای کې اچولي چې مرګ داسې و خو د زوی زیارېدی مرګ مړه نه وه مړه څه مرګ ته ولوېدی د کالي په هره خونه زه ناستم زه خو نه بلا وتم ننوتلم ما په الکوانه باندې ګروم ډېره بیخي په خواشینې وم بیخي په زارتره کې یو نه دوه نه درې الکوان وه داسې به مې ازایت وکړه چې ځایونه اوار دي او دوی نسته بیخي ما پر سر مسلم بکر زېدله بیا به راووتم خدای بیا به ننوتم بیا به راووتم طاقت مې نه کېدی دا به ما تر ورسه پیدا سه چې ګرومه په کوه دا خو د طالبانو حکومت دی نه ورکېږي ما به نه ورکېږي دا نه ورکېږي ورباندې که ورک سي هغه وخت چې د ارکان پیدا کېږي تا ته به بیرته راسي برا خو ښه دی هغه شپه هغسې چېرې سوه تر سهاره پورې سهار چې سهاربختي والا سړی لاړې ووتې زه ځم دا کشان تا ته راولم امېجې ته ما ته وختي چای راپخې کړه تا ته کشان راولم ورورکه وختي مې بله شپه په هغه ته راباندې سهار وختي مې چای پخې کړله او چای یې وخوړله هغه چای وخوړله بله لاړله زه تا ته مازدیګر کشان راولم نن تاسو خوشحاله دغه شپه تېره شوه سهار شو دغه د ورځ تېره شوه دغه ورځ پسې تېره شوه هغه شپه تېره شوه سهار شو هغه ورځ زما ورور ته وویل څنګه شو امېجې ما د ما دغسې ویل چای راپخې کړه زه به وختي چای وخورم تا ته مازدیګر زه دا کشان راولم ول بس امېجې چې دا خبره کړې ده خبره دغسې ده دا کشنیان په کور کې په یو ځای کې کښېنولي دي یا یو ځای یا د ورځې کار به کوي تا ته مازدیګر کور د ګور دا کشان راولي بس موږ هم بالا خوشحاله شوو چې ځای دا کشان دغه کړي مرګ ته داسې و امین الله خو د زوی زیارېدی داسې مې کړه ورته مرګ ته زما شیان چې مازې اژوندي یې ولې اژوندي چې امېجې بالا خوان که بده وه داسې بېغمه اوس لکه پخوا چې بېغمه وي چې هغه شپه تېره شوه سهار شو خو مازدیګر لاړې زه تا ته کشان راغلم هغه ماښام راغلې داسې کېږي داسې سرېږي راغلې ماښام راغلې کور ته کشان چې تا ته کشان راغلم ډول امېجې دا د کاري صاحب د کور خوا دغه خوا اېښوله دا د چینایي شبخانې خوا دا ګرد مې پسې وغوښتله او ما کشان نه کړه پیدا او نه چې کړه پیدا یا بېرته له کښېناسته چای یې خوري دغسې ورور چای یې خوري چرت فکر یې بل ځای دی چای یې خوري چرت فکر وي یو ځل چای چې وخوړه چای چې بیخي یخ شوله او بیا یې خورم چرت فکر کې ناست و په چرت فکر کې ناست و د هغه ماښام هم وروره بیده سو سم بېغمه بیده سو دغه شپه دغه دومره شپه دا سبا شپه دغسې بېغمه بیده سو دا بل سبا سهار چې هلته طالبانو کوچنیان د کوچنیانو الله پښه معلومېدله ول طالبانو په اجره کې نه کیسه ترلاسه کړې وه او بالا دا کشان ولیدله چې دا دغه څه د کشان نه کیسه کې پیدا کړي برکه د طالبانو د خدای بیرته راوکښله و داسې په دغه یې راسه بوتله وروره چې ما داسې دغه د سره کوي چې ما دغه خواري د ده سره وکښلې دا ښه داسې چم راسره ته څه فکر کوې د دا خبرې رښتیا کړې دي هغه رښتیا کړې چې وروره یا داسې وایم یعنې دی رښتیا هم دونه ځپل سوی و چې تر خپل سر هم تېرېږي تر اولاد هم تېرېږي یعنې دی دونه مجبور و دونه نفس تنګی و دا چې زه نفس تنګی وم ما د نفس تنګۍ څخه دا وکړله دا کار ما ګرد د نفس تنګۍ څخه کړی دی نو د ده په چې ورور نفس تنګ و د دې خبرې واورېدلې رښتیا هم دا دردونکې ده چې د چا دې په یو ځل درې اولاده وژل کېږي هغه هم په داسې دردونکې پیښه کې راځو له دې څخه اورو چې دا د خپل اولاد په اړه څه وایي څونه درد پر دې تېرېږي اوس هغه اولاد ورته یادېږي او که نه نو خو ما نو په ځای کې به شاګردان کوم په یو انمایي کې به شاګردان کوم یا یو سبق ما په خپل کور کې سبق ورته وایه سبق مې ورته وایه دا مشر هلک خو ورکوي مې نه اوس هم ولا که د پیسو په حساب لا پیدا ولا که د افغانۍ په حساب لا پیدا دغه هلک مې بیخي ارمان دی دغه مشر مې بیخي ارمان دی ما نو ځای به شاګردان کوم زما مشر جوار خرکي څوار کار پیدا کوي د کار نه کوي ځای کار نه کوي بیا دغه دوه هلک مې بیخي راوي بیداره هلک و دغه دپاره نور ټوله به زه به بادرنګ کڅوڼې د ادرانې سمه دا کڅوڼې اخله دا کڅوڼې به زه واچوم ډوډۍ ته دا کڅوڼې به بلا دا بادرنګ کڅوڼې ته مازې سر پر سره ځه دا بادرنګ ته مازې دا پیسې ته مازې اخله ته دا ډوډۍ سره وجه په احمد لا کار مه لره بیا یې د سبقه ورته ویله او سبق ته دغه زما د زوی سره به سبقه ته ځي وجه په سبقه هم کار مه لره اخر یې ورور داسې چمپه وکړي د اولادونو عکسونه د سره ستا کله کله عکسونه ګورې
د یوه عکس برای ماښام ما زما د ورور په تلیفون کې ما ولیدی د مشر عکس ورور د نور عکسونه نشته راسره یوه د مصر سره یو د نور نشته د یوه د مشر دا سته ما د ورور په تلیفون کې ماښام یې وکتې ما چې ما بېرته ما هغه لکه بېرته ما کشان بېرته رژمنجي شوه او هلکه ما ولیدی ما داسې دغه نس مې وایه جدي د نور دا نشته راسره د یوه مشر عکس ته د ورور په تلیفون کې مې دی هغه یې برای ښکاره کړي هغه مې ولیدی نور مې نه چې لیدلې د دې پیښې وروسته ژوند څنګه دی دا پیښه چې سوې ده روحي حالت یې څنګه دی ډېر درېدېږي که لږ درېدېږي کوچنیان ما ته ډېر یې راځي زما د زړه یو ګړی نه وځي ما ته بیخي ډېره یادېږي ونه اولاد یې ته خو یو پرېښی وای چې همدا مې زوی دی ناسته به وایي همدا مې زوی دی کور به پر جوړ وای چې خدای دا مې زوی دی اوس مې بیا انجینر پرېښولې ارکان درې سره ارامړه کړله ما په داسې مسکینۍ کې ورور د سره شپې ورځې چیرې کړي دي ښه په داسې مسکینۍ کې مو سره چیرې کړي دي چې ولاکې بله ښځه ورسره وکړي دوستانو تاسو د حمیدې خبرې واورېدې د دغه درو وژل سوو هلکانو مور چې خاوند یې څنګه کور ته راغلی دی هلکان یې څنګه غوښتي دي د باندې یې څنګه ایستلي دي وروسته هغې څخه بیا څنګه کور ته راغلی دی له هغه څخه وروسته بیا له دې څخه څه غوښتي دي راځه په دې ځای کې دا ورو چې دا ادعا کوي چې په هماغه شپه ده غوښتل چې دا هم ووژني او دواړې لوڼې هم ووژني او وروسته ځان پسې ووژني راځو د دې له خولې څخه یې اورو طالبان چې ویلي وه چې دا خو نو چې دا ګرده شپه ویښه وه په اقرار کې ویلي وه خو دا ګرده شپه ویښه وه ما ته مرګ داسې وه جل ما ته خوب نه راځي ما ته مرګ داسې وه جل ما ته خوب نه راځي دغه دي جل ما ته خوب ما په دغه شپه باندې دا مړه کوله بیا مې دغه انجینر پسې مړه کولې بیا مې ځان وژي بیا مې ځان مړ کوي زه په پشخانه کې راځم دلته اصل ته وکتله اوس ثابته ده که ویښه ده که په هغه شپه ورور زم ولا الالولمه ما چون تا دې دغه کړی وو برای ویلې ول ما دا چاړه په د کلو کې پېښېږي ما دا ښځه زم الالوله دا دوی الونې چې پاتې دا مې الالولې بیا مې خپل ځان پسې مړ کوي نو ولې نه په خبره ما هغه ته ګرده د نفستنګۍ څه کوله زه خو مسکین وم ما د نفستنګۍ وکړه ما د مسکینۍ څه وکړله زه خو نو نه پېژندلم ورور زما خو نه په کوچنیانو باندې ګروم وه زه په ځای په شخړه کې پرېوتلم بېرته به د وارې نه سمېدی چې د وار نه سمېدی چې د زه مړه کړی وای نو خو زه ویښه وم زه خو بیخي وراره که په شخړه کې پرېوتلم داسې ورته وکتله اوس دا بېدا ده که ویښه ده خو زه به بېرته ما چې به ده ته وکتله بېرته به راولاړه سوم ده به بېدا سه هغه ته مې خواړه وه بېدا سه بله امیجه ما ته خوب نه رسېده خو د کشانو باندې بیخي ګروم دي هغه شرم د کشانو چیرې کړلي تاسو په دغه مې ورته وراره کړه دومه شپه هم دغسې تېره شوه درېیمه شپه هم دغسې تېره شوه هغه شپه خدای ما ته د سهاره پورې بس ما د ورور د دوه بجو مو سره ووالله چې 2 بجې شولې ابي داسې ما ته خوب نه راځي به وطن ننوتلم او داسې ما ته خوب نه راځي خوب ولا ته راځي ما په کشر باندې بیخي ګرم دي ولګرو ما په کوس خو د طالبانو حکومت دی انا ورکیږي پیغام به داسې واسه د انجن ته ډوډۍ راخه ډوډۍ وخوره بلا به داسې ما ته خوب نه راځي اشه خو مې درځي بلا خو زه وطن ننوتلم نو ده ولې کتل چې ته باید ویده سې یعنې دغسې ده وارې نه سو کولی په دې باوري و چې ته غږ کوې نارې وایه امساګان نږدې وکړه څنګه نو خو امساګان څه کوي نو خو زما خپل ورونه او خپل یونې مې وي خپل د کور ښځې مې راته نو په دې خاطر د ما باندې وار نه شوی کولی د ګل بېدا څه چې اوس ته بېدا سوی وای د ما باندې وارې باره کوي نو خو زه نه شولم بېدا ورور دا ځایونه وخت بیدار زه نه شولم بېدا خو زه بېدا سوی د ما باندې هم وارې کوي دوستانو تاسو د حمیدې خبرې واورېدې چې خاوند یې څه کړي دي اولادونه یې څنګه له لاسه ورکړه څونه دردېږي څونه دردېدلې ده له دغو ټولو شیانو وروسته هغه د خپل خاوند نقیب الله لپاره څه ډول سزا غواړي د هغه لپاره سزا غواړي که هغه بخښي رضا له حمیدې څخه هو زه نه بخښم ما په هغه ګډه کې وراره که وویل زه د زوره زه د درده وایم چې زه د پلار ولوستم چې ما دغه الکان ولیدله چې داسې پراته وه درې سره پراته وه او ما چې سوځلې دي هغه چې کور ته راغلم زما مې ورته یا حلال کړی وه ما داسې مې د پاکه خدای غوښتي دي ما وویل وراره که زه دروغ نه وایم ما داسې مې د پاکه خدای غوښتي دي لکه ما چې ما د خپل شام نن ورځ ولیدل داسې پراته وه درې سره یې حلال کړي وه نو خدای پر دې دغسې خوارې چیرې کې وایم زړه مې درد کوي په څنګه خوارۍ کې مې رالوی کړله په څنګه جدنۍ کې مې رالوی کړله په څنګه مسکینۍ کې مې راغټان کړله چې ورور نه په دوا سر ګرځوئ نه په ناجوړي سر ګرځوئ نه په چپلکو سر ګرځوئ نه په کالو سر ګرځوئ هېچا سر نه ګرځوئ دا یو کال کېږي چې دغسې و چې بالا هېچا چا سمه نه کوله نه په کور کې چاته سمه کوله نه عیالو ته سمه کوله و دغسې ما د خدای دوستانو د قاسم پل سیمه ده او د قاسم پل په نوم هدیره ده دا هغه هدیره ده چیرې چې هغه 3 کوچنیان چې پلار سرونه ورڅخه پرې کړي وه ښخ دي دا ځای اوس په یو دربار بدل سوی دی
د ګڼو سیمو څخه اوسیدونکي د لې راځي دغه قبرونو ته د لې خواستونه کوي. دلته اوسیدونکي وایي چې ځینې کسانو خواستونه کړي دي د هغوی ګټه ورسره سوې ده، ځینې ناروغان یې ورسره روغ سوي دي، ځینې داسې کسان روغ سوي دي چې هغوی شوټ وه. راځو له دوی سره خبرې کوو، له څو خویندو څو وروڼو سره خبرې کوو چې دوی په دې اړه معلومات راکړي چې له کومو سیمو څخه راغلي دي او دلته دوی څه کړي دي او په کوم نیت راغلي وه. شیر محمد دی. له کوم ځای څخه راغلي یاست؟ زه سید روحاني کلي څخه. ښه، دلته څنګه راغلي یاست او دلته ویل کېږي چې ځینې کسانو خپل ناروغان راوستي دي، د هغوی ښه ورسره سوي دي، ستا معلومات څه دي؟ بالا خو نو دا خو د خلکو چې ښه یې سره سوي دي هغو سوي دي، نو دا خو هم څوک نه وایي چې دی مریض یې ښه نه یې سوي او دی ناکې وایي زما ښه سوي دي. بالا نو چې چا ښه ورسره سوي دي نو خو هغه به درواغ نه وایي انشاءالله سوي وي. خپل یې څوک راوستي دي؟ و اوکې. محمد یم له دمان ولسوالۍ څخه راغلی یم. ښه، څنګه راغلي یاست؟ کوم ځای دی دا؟ دا قاسم پل دی، دا د درېو ماشومانو و شهیدانو و دغه قبرو ته راغلي یو. څنګه راغلي یاست؟ نو داسې بس دا داسې شهیدان دي چې په زړه کې هر ارمان لري، که شل وي که ګونګی وي که بل ارمان دي په زړه کې چې ورته راسي، اول الله در سره مل د بیا د شهیدانو په وجه باندې خدای هر څه در سره کوي، په جوړیږي ولاړیږي، هر مریض داسې وي خدای پاک اول ځینې اخلي پسې ثواب د شهیدان دي. داسې څوک تر معلوم دي چې راغلي د هغوی د ناروغ ګټه و داسې خلک مې لیدلي دي، شاید بل راته ولې دماغ خپله نه دي چې شل د راغلی وي پر دغه شهیدانو ته، نو هلته ډېرې دوایان ملایان ته ورغلی ده، دفع نه ده سوې، د شهیدانو ته راغلی ده ولاړ سوی. پلس راغلي دغه شهیدان له راغلي چې دا پلار حلال کړي دي، ډېرې سینده دي، د ډېرو ښو سره سوې ده. ما دا امرا دی یاره چې ما زه خپل زوی زیارت لم راځم، دی لم راځم، زامن مې مسافر دي، د مرا دپاره هم راځم، پښه مې دی د لکه بېلګونه ده، دا دپاره هم راځم. داسې څوک تر معلوم دي چې ستاسو په خپلوانو کې د هغوی ښه سوي وي؟ و ښه یې سوي دي، دغسې زموږ لیورزیان دي، دغسې د کوټې څه دوا وي هغه دوا یې پرېښولې، بس اوس ښه یې ورسره اوس په دا یقین مې ورته خلاص دی. زما چې شی مسافر دی، ځان د 3 کاله کېږي، دا یې 4م کال دی نه دی قبول سوی، په بل مرګ کې دی چې خدای قبول کړي. څه چې لپاره راغلي یاست؟ څه غواړئ؟ د قاسم پله ته راغلي دغه درو شهیدانو کوچنیان هلکان پلار حلال کړي دي، دغه دپاره راغلي چاره نه جوړي کار اجت خلک راوړي دلته د سره کېږي، خدای پاک یې بس د دې درو یې د سره کوي. داسې څوک تر معلوم دی ستاسو په خپلوانو کې یا نور څوک چې د هغوی ګټه سوي وي؟ و خود موږ هره پله ورته راځو چې دغه اوس 40 شپو ته به دی رسېږي، دغه شهیدان سوي دي، بس چې هر مشکل یې که ښځه مرض خراب کړی کې د کوچني لاسونو پښې کږه سوي چې راسو مغزه یې کوږي، بس هغه سم شي. داسې څوک تر معلوم دی چې مغزه یې کوږ ورسم سوی و مرض خراب یا مرض کړی خرابول ورسم سوي؟ و ما خپله خور و موږ ورته راوسته سمه شوه. دوستانو تاسو د ورونو خویندو خبرو واورېدلې چې دوی د دې قبر په اړه څه وایي، دوی معلومات څه دي، څوک وایي چې ناروغان یې ښه سوي دي، څوک وایي چې ګوډ وشلیان یې راوستي دي یا مرض خرابول هغوی سم سوي دي. دا ځای دلته هره ورځ په سلګونو کسان مراجعه کوي و دغه قبرونو ته. څنګه چې تاسو مخکې کیسه واورېدله چې دوی پلار څنګه وژلي وه، څنګه یې سرونه پرې کړي وه. کوشش مو وکړ چې خپله له نقیب الله سره خبرې وکړو، هغه دا مال په مابس کې بندي دی. له ولایتي مسؤلینو سره مو بیا اړیکه ونیوله څو د هغه نظر هم راواخلو، او بل دا په دغه برخه کې خپله مسؤلین هم وغږوو چې هغوی د دې قضیې په اړه څه وایي، د هغوی معلومات څه دي. هغوی نقیب الله ټینګ کړی دی په مابس کې ورسره دی، هغوی د ده لپاره کومه سزا ټاکلې ده. له بده مرغه ونه توانېدو چې د مسؤلو کسانو او د نقیب الله نظر راواخلو.